که یو سړی ته معلومات وي چې د یو کس خوراک حرام ده او په یقین سره معلومه وي او ثابت وي چې کاروبار حرام ده، نو دغه خوراک څښاک کول د مسلمان لپاره جایز نه ده. او ان تر دې پورې کتابونو لیکلي کې یو سړی ته یو شی معلوم وي چې دا حرام ده او حرمت یې ورته معلوم وي او په یقین سره ثابت وي او دی ورباندې بسم الله وي، ان د کفر خطر شته، او یا دعا ورته وکړي چې جزاک الله یا خیر وسي، نو د کفر خطر شته چې دې سره سړی کافر شي. چې کله ورته یو خوراک څښاک معلوم وي چې دا حرام ده او بیا دی په بسم الله وایي یا اخر کې الحمدلله وایي یا دا چا ورباندې خوراک کړی دی ورته جزاک الله یا دعا کوي، جزاک الله وایي یا دعا ورته کوي، نو کتابونو لیکلي د کفر خطر ده، بلکې بعضو کتابونو لیکلي به دې باندې سړی کافر کیږي کله چې په یقین سره ورته معلوم وي چې دا خوراک حرام ده او دی بیا هم د الله نوم پې ادا کوي. به هر حال نو کله چې تا ته معلوم وي چې د ملګري کاروبار مې حرام ده او په یقین سره ثابت ده، نو داسې خوراک نه ځان ساتل پکار ده. مسلمان باندې لازم ده چې د حرام نه ځان وساتي، ځکه عبادت کې بیا خلل واقع کیږي. او که چېرته معلوم نه وي چې یاره حرام ده که پاک کاروبار ده، که روا ده که ناروا ده، حرام ده که حلال ده، نو په دغه صورت کې که خوراک وکړه او وروسته ورته معلومات چې ما حرام خوړلي، نو الله پاک ته د رجوع کې استغفار دی وکړي او دعا دی وغواړي او توبه دی وباسي او الله پاک ته د رجوع کې د مسلې حل د الله خوشاله. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.